محترم مفتي صاحب عبدالرحمن له شاول څخه پوښتنه کوي، وایي که امام په 4 رکعته لمانځه کې پر اوله اتحیاته ناست وي او مقتدی اقتدا پسې وکړي، بیا امام بل رکعت ته پورته سي، نو اوس به مقتدی اتحیات پوره کوي او که به د امام سره پورته کیږي؟ د عبدالرحمن صاحب د دې پوښتنې په جواب کې به ووایو دغه شخص د اتحیات پوره کړي او د اتحیات پوره کول د ده دپاره غوره او بهتره دي. البته که اتحیات پوره نه کړه او د امام سره ولاړ شو نو هم لمونځ یې صحیح دی، په لمانځه کې کوم نقصان نه راځي، خو د اتحیات پوره کول غوره او بهتره کار دی. لما في الهندية إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدي أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدي التشهد فالمختار أن يتم التشهد وإن لم يتم أجزأه. انتهى الفتاوى الهندية أول جلد 9 صفحة، ومثله في الشامي أول جلد 400 صفحة. مطلب المهم في تحقيق متابعة الإمام، والله أعلم بالصواب. تعليم الإسلام راديو.